بسم الله الرحمن الرحيم. لام تاكيد بانوني ثقيلة در فعل مستقبل معروف. ليقين ليقيان. پتیر درس کے دوقایقی صرف صغیر داشان دماضی معلوم او مجهول دارنگی د مضارع معلوم او مجهول داشان د نفی تاکید بلند فعل مستقبل معلوم او مجهول او ورسرا د نفی جحد بلند فعل معلوم او مجهول گردانونا او دارنگی د صیغو تعلیلات ذکر شوی وو. اوس د دې زینا علامه صاحب باقی گردانونا د دې باب ذکر کئی نو فرمائی لام تاکید بانونی ثقیلہ. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نواخلا تر روان لفیف مفروق از حسبا یحسب پوری اته خبرې ذکر کول دي. ولې پکار وګونه دې شک شک ولاړ دي. څو خبرې بیانول دي؟ اته خبرې. اول نمبر خبره د لام تاکید بانون ثقیلہ فعل مستقبل معلوم گردان بدر ته ذکر کی د وقایقی د باب سره. دوهم نمبر خبره د دې لام تاکید بانون ثقیلہ فعل مستقبل معلوم د صیغو تعلیلات بدر ته ذکر کی. دریم نمبر خبره د لام تاکید بانون ثقیلہ فعل مستقبل مجهول گردان او دارنگی د صیغو تعلیلات بدر ته ذکر کی. څلورم نمبر خبره د امر حاضر معلوم گردان بدر ته ذکر کی. پنځم نمبر خبره د امر حاضر معلوم د صیغو تعلیلات بدر ته ذکر کی. شپږم نمبر خبره د امر غائب او متکلم دارنگی د نهی گردانونا او د صیغو تعلیلات بدر ته کی ذکر کی. اوم نمبر خبره د اسم فاعل گردان او د صیغو تعلیلات به ذکر کی. اتم نمبر خبره د اسم مفعول گردان او ورسره د صیغو څه به ذکر کی تعلیلات. نو نننی سبق مشتمل په دې اته خبرو باندې. اول نمبر خبره څه وه چې گردان د چا به ذکر کی د لام تاکید بانون ثقیلہ فعل مستقبل معلوم. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره لام تاکید بانون ثقیلہ گردان د لام تاکید بانون ثقیلہ فعل مستقبل معلوم لیقین لیقیان لیقن لتقین لتقیان لیقینان لتقنا لتقنا لتقینان لأقین لنقین. در لام کلمه چون صرف لیرمین عمل باید کرد. دوام نمبر خبره څه چې د دې لام تاکید بانون ثقیلہ د فعل مستقبل معلوم د صيغو تعلیلات بدرتا ذکر کی.
نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې درلام کلمه. علامه صاحب فرمایي چې د دې لام تاکید بانون ثقیله فعل مستقبل معلوم د گردان پلام کلمې کې تغییرات دا پشان د لیر مین لګیږي. هلته چې په لیر مین کې کم تغییرونه پلام کلمې کې کېدل، کم تغییرات، کمې تبدیلیانې پلام کلمې کې کېدلې د نون تاکید ثقیله د راتللو د وجې نه هماغه تغییرات او هماغه تبدیلیانې دلته په لیقینه کې هم څه کېږي؟ هماغه تغییرات چې وي دي. لیرمینه کې موږ ویلي وو چې د نون تاکید ثقیله د پیوست کېدلو د وجې نه د مفرد لفظي په صیغو کې د دې نون تاکید ثقیله نه مخکې څه راځي؟ فتح. هلته په یا باندې راتله. نو دلته به هم د دې مفرد لفظي په دې 5 صیغو کې د نون تاکید ثقیله د پیوست کېدلو نه پس څه راځي؟ فتح. نو هلته موږ ویلي وو چې د اوو صیغو د اخر نه نون اعرابي غورځېږي د نون تاکید ثقیله د راتلو د وجې نو دلته به هم څه کېږي؟ نون اعرابي. هلته موږ ویلي چې د 2 صیغو کې جمع مذکر غایب او حاضر کې د اجتماع ساکنین د وجې نه څه غورځېږي؟ واو. دلته به هم څه غورځېږي؟ واو. هلته په یو صیغه کې واحد مؤنث حاضر صیغه کې یا غورځېدل اجتماع ساکنین د وجې نه، دلته به هم څه غورځېږي؟ همدغه واحد مؤنث حاضر صیغه کې اجتماع ساکنین د وجې نه. لام کلمې کې هماغه تغییرونه کېږي کوم تغییرونه چې چېرته کېدل؟ په لیرمینه کې که نه. ګورئ دې دوهم نمبر خبرې ته علامه صاحب فرمایي درلام کلمه پلام کلمې د دې کې چون صرف لیر مینه لیرمی ین ستاسو کتاب کې څه رقم دی؟ لیرمین نه دی که لیرمین؟ دلته لیرمین نه وروسته لاړ شئ هلته وګورئ چې هلته څه رقم تاسو سره په مکمل شي لیرمی اوس کوم یو صحیح دی؟ لیرمی ینه پوه شئ. ګورئ ورته درلام کلمه پلام کلمې کی چون صرفی لیرمین عمل باید کرد د لیرمین گردان پشان عمل کول پکار دی. د لیرمین گردان پشان څه کول پکار دی؟ عمل. پوه شئ. کیا دعوت څوم نمبر خبره؟ دوهم نمبر خبره. دریم نمبر خبره چې د لام تاکید بانون ثقیله فعل مستقبل مجهول گردان او د صيغو تعلیلات ذکر کول. علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي مجهول لیوقین تا آخر چون لیرمین. علامه صاحب فرمایي د دې لام تاکید بانون ثقیله فعل مستقبل مجهول گردان او د صيغو تعلیلات په شان د چا دی؟ لیرما ین. هلته موږ ویلي د مفرد لفظي د صیغو په آخر کې چې کله نون تاکید ثقیله پیوست کړلی شي ولګولی شي راوړلی شي نو هغه یا چې دا چې د هغې نه بدل الف راغلی دی هغه یا واپس څه کېږي؟ راځي. هغه یا واپس راوړلی کېږي. ولې؟ ځکه چې
نون تاکید ثقيله د خپل ځان نه مخکې څه غواړي فتحه او د دې مفرد لفظي په پنځه صيغو آخر کې څه شی دی الف او الف دا قابل د حرکت نه دی چې الف قابل د حرکت نه دی او نون تاکید ثقيله د خپل ځان نه مخکې فتحه غواړي نو الف چې د کم حرف نه بدل راغلی او حرف څه کې واپس راوړی نو څه به ووایي لیوقع او حرکت د څه به ورکړي فتح اما هغه شانتي تعلیلونه دي څه فرق پکې نشته دی او ګردان هم هغه شانتي دی او پاتې شو خبره د نون خفیفه د معلوم او مجهول ګردان او د صيغو تعلیلات او په شان د نون ثقيله باندې ګوره ورته مجهول یوقین ګردان د مجهول د لام تاکید باندې ثقيله فعل مستقبل مجهول ګردان او د صيغو تعلیلات یوقین تاخر تر اخره پوری چون لیرمین تاخر پشان د لیرمین دی تر اخره پوری نون خفیفه همبرین قیاس نون خفیفه وای په همدې باندې څه ده په همدې قیاس کا په همدې قیاس دی څه پکې نشته آسان امر حاضر معروف تی قیاقو څلورم نمبر خبره څه وه چې ګردان به د چا درته ذکر کړي د امر حاضر معروف نو دا څلورم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي امر حاضر معروف گردان دا امر حاضر معلوم قی قیاقو قی قینا قی در اصل تقیبود پینزم نمبر خبر چو پینزم نمبر خبر داوا چه دا امر حاضر معلوم دا صیغو چه بدر تا ذکر کی تعلیلات دا پینزم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کئی پدے عبارت سر قی در اصل تقیبود علامه صاحب فرمای قی صیغه دا په اصل کې تقی و څه شی و تقی تا علامه د مضارعات د امر حاضر معلوم د قانون د وجه نه څه شوه حذف کړی تا علامه د مضارعات څه شوه حذف کړی شوله چې حذف کړی شوله نو ما بعد حرف د دې تانه څه متحرک و ساکن نه و نو همزه وصلي راوړلو ته ضرورت پاتې نشو چې متحرک و نو حمزه وصلی راوړلو ته ضرورت پاتې نشو په آخر کې وقف وکړی شو د وقف د وجې نه څه وغورځېدله یا چې یا وغورځېدله نو د تقي نه څه جوړ شو قی د تقي نه څه جوړ شو قی او د دې امر حاضر معلوم چې کومې باقي صیغې دي وایي هغه چې دی د مضارع معلوم نه هغه د قانون مطابق څه دي جوړې شوي دي د امر حاضر معلوم د قانون مطابق چې دی هغه همدغه شانتي څه کېږي جوړېږي تا علامه د مضارعات به حذف کې او د کومو صیغو په آخر کې چې نون اعرابي دی د وقف د وجې نه هغه نون اعرابي څه کېږي حذف کېږي گورا قید در اصل تقی بود قید صیغه دا پاسل کی تقی و بعد حذف علامات مضارع متحرک مان دا علامه د مضارعات د حذف کولو نورسته ما بعد حرف متحرک پاتې شو در آخر وقف نمودن په آخر کې وقف وکړلی شو یا بیفتاد یا د وقف د وجې نه حذف شوله قی شو نو قی شو دیگر صیغه د دې امر چې کومې باقي صیغې د حذف دستور د قانون مطابق از مضارع ساخته ان د مضارع نه جوړی شوي دي د قانون او دارنګې د طریقې مطابق د څه نه جوړی شوي دي د مضارع نه کومه چې طریقه ده او قانون دی دغې مطابق جوړی شوي دي امر غایب و متکلم معروف شپږم نمبر خبره څه وه شپږم نمبر خبره به معنی دا درته ذکر کی چې ګردان د امر غایب او متکلم دارنګې د نهي به څه درته ذکر کی ګردان دا ټول ګردانونه درته ذکر کوي چې ورته غوږ ونیسه او دارنګې د صیغو تعلیلات نو دا شپږم نمبر خبره چې ګردانونه او د صیغو تعلیلات ذکر کول دي علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره امر غایب او متکلم معروف ګردان د امر غایب او متکلم معروف لیقی لیقیا لیقو لتقی لتقیا لیقین لیقی لنقی
امر مجهول لتوقاتا آخر گردان د امر مجهول لتوقاتا آخر تر آخره پورې چون لیورما پشان د لیورما د تر آخر کم سره کم چې د غې گردان دی د لیورما اما قشان گردان د چان دی لی تو قا او څنګه چې دلته تاسو سره لتوقا دی کا لیوقا لیوقا دی صحیح ده دلته لیتوقا دی څنګه چې گردان د چا دی یورما دی اما قشان گردان د چان دی لی یوقا دی څنګه چې لیورما صیغه د لیورما گردان په صیغو کې تعلیلونه کېدل اما غشان په چا کې کېږي لیوقا کې د جزم د وجې نه چې د آخر نه څه غورځېږي حرف علت الف ګورې امر مجهول لیوقا تاخر تر اخره پورې چون لیورما تاخر پشان د لیورما تر اخره پورې امر معروف بانونی ثقيله گردان د امر معروف بانونی ثقيله قيان قيان قن قن قينان امر غائب متکلم معروف بانونی ثقيله ليقين ليقيان ليقن تاخر تر اخره پورې گردان آسان د مجهول ګران نه ده هغه د پشان د رما يرمي د گردان پشان امر مجهول یو قین تاخر امر حاضر معروف بانون خفیفه قیان قن قن امر مجهول بانون خفیفه لیو قین تاخر نهی معروف لا یقی لا یقی یا لا یقو حرف علت حقرنا حذف کیږي یا څه پکې نشته مجهول د مفرد لفظي بنزي سکون او نون اعرابي لا يوقع د تعریف حذف کیږي مجهول کې تاخر نه معروف بانونی ثقيله لا يقين لا يقيان دلته یا چې ده واپس کیږي راضي الته موږ ویلو د ارمین نه کې او تا مجهول لا يقين دلته الف واپس نه راځي ځکه الف قابل د حرکت نه ده بلکې الف چې د کم حرف نه بدل راغلی چې یا دا غیا واپس کیږي راضي مجهول چې وکي لا يقين لا يقيان لا يوقعون نهي معروف بانوني خيفة لا يقين لا يكون تاخر مجهول لا يقين لا يوقعون لا توقين لا توقعون لا توقعين لا وقين لا نوقين اسم فاعل واقع واقعان واقعون اوم نمبر خبر سوا اوم نمبر خبر دادا چې گردان د اسم فاعل او دارنګ د صيغو تعلیلات د ذکر کی نو دا اوم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي اسم فاعل واقع واقعان واقعون تاخر چون رامن علامه صاحب فرمایي د دې وقع یقی باب اسم فاعل گردان او د صيغو تعلیلات په شان د چا دی را من رامیان رامود درما يرمي د اسم فاعل د گردان او د صيغو د تعلیلاتو په شان دي دغه چې سره کم گردانو اما قشان گردانم ده الته چې کوم تعلیلونه کېدل اما اسم فاعل کې اما تعلیلونه دلته کې الته موږ ویلو چې څه کېږي رامن کې رامن اصل کې موږ ویلو رامي یون ده څوم نمبر قانون لګېدلی و رامي یون کې یدو یرمي قانون لګېدلی و اولنی جز یا حرکت حذف شوی و بیا اجتماع ساکنین د وجې نه یا حذف شوی و نو رامن جوړ شوی دلته هم واقع واقعیون ده اجتماع یدو یرمي قانون اولنی جز ولګېده یا مو څنګه کړله ساکن چې ساکن شو بیا اجتماع ساکنین راغی د یا د تنوین په منځ کې یا حذف شوله او تنوین ما قبل ته لاړ واقع شو یو په دې صيغه کې تعلیل شوی دوهمه صيغه واقعون واقع واقعان واقعون هلته همدغه دو صيغو کې رام من کې او رامونه په دې دو صيغو کې تعلیل شوی باقیو کې نه شوی باقي په خپل اصل دلته همدغه دو صيغو کې شوی واقعون واقعون دی یدو یرمی قانون پکې لګېدلی څلورم جز د یا حرکت ما قبل ته لاړه بیا میعادون قانون د وجې نه یا بدله په چا سره شوله واو سره بیا اجتماع ساکنین د وجې نه وغورځېده یو واو نو واقعونه شو نورې صیغې په خپل اصل دي ګورې ورته نو دا اوم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي اسم فاعل واقع واقعان واقعون تاخر تر اخره پورې چون رامن په شان د رامن دی تاخر تر اخره پورې اسم گردان هم او دارنګې تعلیلات اسم مفعول موقی چون مرمی تاخر اتم نمبر خبره څه گردان د اسم مفعول او د صيغو تعلیلات
نو دا تم نمبر خبر علامہ صاحب ذکر کوي مفعول موقعي چون مرمي علامہ صاحب فرمایي د دې وقایقي د باب اسم مفعول گردان او د صيغو تعلیلات دا پشان د اسم مفعول درما يرمي ده درما يرمي د باب اسم مفعول گردان چې څه رقم وو امقه شان د دې وقایقي د اسم مفعول گردان هم ده الته درما يرمي د باب د اسم مفعول په صيغو کې چې کم قوانین لګیدل هغه قوانین چرتم لګي د دې وقایقي د باب په اسم مفعول کې الته مونږ ویلیو چې مرمیون کې کم یو قانون لګیدل په ټولو صيغو کې سیدون او مرمی نو دلته هم په موقعیون کې هم کم قانون لګیږي سیدون او موقعیون اصل کې څنګه و موقعیون خله بندولی یون اصل کې څنګه دی موقعیون واو او یا دواړه په یوې کلمې کې یو ځای جمع شولې دا دواړه د کمبل حرف نه بدل نه راغلي اولنې پکې ساکن و نو واو بدل په چا سره شو په یا سره یا په یا کې مدغم کړی شو په ټولو صيغو کې بیا دغه د یا نه چې کومه مخکې ضمه ده د یا د مناسبت د وجې نه بدله په چا سره شوله په کسرې سره نو څه ترې جوړ شو ګورئ اسم مفعول گردان او د صيغو تعلیلات د اسم مفعول موقعیون چون مرمیون دا پشان د چا دي مرمیون تاخر تر اخره پورې بس دی نو نننی سبق مشتمل په څو خبرو اته خبرو اول نمبر خبره د لام تاکید بانونی ثقیله فعل مستقبل معلوم گردان دوم نمبر خبره د دې صيغو تعلیلات دریم نمبر خبره د لام تاکید بانونی ثقیله د مجهول گردان او د صيغو تعلیلات څلورم نمبر خبره د امر حاضر معلوم گردان پنځم نمبر خبره د امر حاضر معلوم د صيغو تعلیلات شپږم نمبر خبره د امر غائب او متکلم دارنګي د نهي گردانونه او د صيغو تعلیلات اوم نمبر خبره د اسم فاعل گردان او د صيغو تعلیلات او اتم نمبر خبره د اسم مفعول گردان او د صيغو